منازعه که میان دو فامیل در منطقه قلعه ولی ولسوالی تگابه ولایت کاپیسا 8 ماه قبل به وقوع پیوسته و منجر به قتل یک تن گردیده بود با وساطت مسئولان محلی، علما و بزرگان قومی پایان یافته و طرفین بعد از ادای سوگند به این دشمنی نقطه پایان گذاشتند. تاسو لویه قربانی ورکړله، الله دې تاسې نم راضي شي، الله دې دغه د خیر قدم چې چا منځ کې ایښی الله دې هغې نم راضي شي او ټول په شریکه باندې دعا وکړو چې دواړو طرفینو ته د دې صلح دوامدار عملي کولو توفیق ورته ورکړي او الله دې زموږ دا سپین ږیرو ته نور توفیق ورکړي. او څو غونډې د قاري صاحب ګلدر په قیادت کې د اله صاحب په مربوطاتو کې او خصوصا د سکندرې هغه هم دلته خلاص شوي دي او دغه رسانې تقریبا دوی بیا اعلان ته ورکړي. ان مقصد دا ده چې د امارت په هڅه کې ځینې غونډې الحمدلله امریت سرحدات هغه هم لګیا دی، سپین ږیري زموږ لګیا دي، شورا علما لګیا ده او محکمه په ضمن کې لګیا ده. از سوی هم طرفین یکدیگر خودش را مورد عفو و بخشش قرار داده، تعهد سپردند که به فیصله مصلحین احترام بگذارند. اته میاشتې مخکې داسې یو جنګ مغلوبه کې یو نفر په حق ورسېدو، د خپلوانو مو ماماګانو مو الحمدلله چې نن روغه جوړه مو شوه. انشاءالله هېڅ کوم زړه کې یو بل ته شي نه لرو، بیخي د ورونو غوندې یاستو، پوه شوې، یو ځای مخاپوړي کړي، یو ځای غټ شوي یاستو. بس دا د خدای نه ډېر شکر ګزار یو چې بس موږ یو فامیل وو، بېرته یو فامیل شولو. بس دا د شکر ځای دی، افتخار ځای دی چې موږ یو فامیل وو، بېرته یو فامیل شو، یو موټی شولو، الحمدلله. قابل یادآوری است که منازعه ذات البینی در کاپیسا هر از گاهی از مردم قربانی می گرفت، اما با حاکمیت امارت اسلامی صدها قضیه با تلاش‌های مسئولین محلی و متنفذین به صلح و دوستی مبدل شده است.